دوه په دوه روټۍ درنه غواړم. دا پرېږده که نه. چله. جنه کېنه که نه. داسې واده ولرئ. پاکه مخه دې بنده کړې ده. یاره ته څه کوې؟ پروټې خورې دم نه کېږه که نه یار. پیسې به څه وي؟ دا په 3.5 سوه. ډېر ګران نه جوړ. یاره وروره که ګران دی که ارزان دی که خورې نو دننه کېنه وخوره. نه نه دې نه خورم اړه ته مې نه کېږي. بیا څه کړو ماله وجې ده څه پچا چا ګورو خو به زده کړه نو کېږه. خبره نه بګرم څه مړه ټول ګاګران مو درو ولا دې سپور خراب یا خدای تام کښه کوم دا وخت و دوه مو ما کار ته خپل باندې خلا وکړه زه خو به زه شو مو ته الو من نو قاری دې سره سره کار روان دي بس کړی روان درو با اورا اردانا پاکستانی مسایږي پسې کوي جواب مسایږي کې اردانا کا دې کې څه نشته نه دا پاکستان دمبه پاکستان سول مرتکه پاکستان څه پتا بیا خوري خره ده دقیقه ما نه وکړ څه نه تاسو شيري دې خو به تا فراغ دی ولا به تاسو پوښتنه وکړئ اته ګوښتوري یو ځای یو خبره نن وځي خلا خو ګاګ لګي دې ولې دا ټول په درونکو دومره پکلاس په چلا وخت دا نو کنه کار ها دې سره تو هغه دومره ظلم وکړه او غریبانه خلک دي اصل یې ورو ولې 2 کیلو راولېګا دې کوته یو شابه شابه وای وای موړ کې بوټي او دا ته اوسه پورو بوانه کړی دی خلاصه ها ملک صاحب سره کینا ورا دا سکاره کنه ته زمانه نن پس نه ماماجي نه ماماجي او د مشرونه به مشروره سونه مینه د سره کومه دا خو د غټ کارو کو چې مینا را سره کې ها دا سکار بو کې بیا لا بشي اسپندر کبابي ته به چې کیلو کبابو او شپږ روټه او دا سړي غوډه وته سر کم مسره راکښ خاصه کم عمر والا او زور شابه بیا بازار لا وفا ملک صاحب خدا واشه اې ریشه خبره ورا ها دې اوسه ازما ته مو تاسو تبو ته سم اه دړې کباب او درې روټه تا خدای د سره خلاص کړم دې دا څه کو زه نه میړو تا ساته مم نه کړه خدای دې بیختغه خلکو بس د موس تام نس دومره چې مو اره لا جوړيږي دا دې ماما دې ما ها خو ورشه ګل جاني یو کیلو کباب او شپږ روټه ها ځاله نه خسو تا خبره کوه په قلا خبره کوه ها او چته ما دې خو بس نو په شکل لګنال ته خو پکې دونه کې بس مازوي یاره خو Pero que voy a hacer ahí que me queda. Pero o sea, ven y lo vete ya. Lo tengo la espera que se da. Son caros de lo coma. Inshallah. السلام علیکم مرګرو په گیمونو باندې بیټینګ کول یوازې د پیسو ګټلو ذریعہ نه ده د تفریح لپاره هم دی نو 1xbet کمپنۍ سره تاسو بیټینګ کولی شئ 1xbet تاسو ته زبردست گیمونو درکوي دا پلیټ فارم د پیسو جمع کولو او ویستلو ډیره یو اهمه ذریعہ ده پر روان 10 اگست باندې د مانچستر سیټي او د مانچستر یونایټډ د فوټبال یو زبردست میچ دی نو تاسو خپل ووټ د خپل خوښي ټیم له ورکولی شئ نو 1xbet تاسو ته یو زبردست افر درکوي چې د خپل خوښي ټیم باندې بیټ ولګوي او تاسو د خوښي ټیم چې میچ وګټلو نو تاسو ته یو نوی اضافي بونس ملاویږي او تاسو زوړ بونس په ډبل کیږي او په پس ډیپوزټ باندې به تاسو ته 60000 روپے ملاویږي او دا غي د وډرا کول ډیر اسانه طریقه ده په جیس کیش ایزی پیسا او پاکستانی بانک اکاؤنٹ باندې وډرا کول شي نو بیا انتظار د خبرې زموږ د ویډیو پرومو کوډ استعمال کې په ډسکرپشن او کمنټ سیکشن کې لینک پروت دی پاغه کلیک کې ځان رجسٹر کې او ډېری پیسې وګټه نو ټول کارونه پرې دی او 1xbet تراشه څنګه کباب ورواچوه نو ورګه خوان کړی دی ښه هم مکوه السلام علیکم استاد یو وعلیکم السلام مشرف څنګه یا راته وایا چې کباب په وسو دیو یره چې کیلو مونږ ورکو پښپټ سوا کیلو پښپک سوا او پورا دې پټبین باندې پټبس دوی کوي دا روټه پټبین ته وپوه اندام کوشاله کدا څه کار دی کنه زه چا ساتي نه راغلی او تاسو را کباب ولاته چاتو صفات کړی کنه دا قانون مطابق مزه یو خبره کوم حاجی په دې غونډه او مرزو بازار کې
چې راشي که نه د اسفندیار تپوس وکړي دا کباب دي قیمې سره سر په سر یې خرڅوي. دا راته ووایه چې ته د اسفندیار څه یې؟ درېیمه دي. داسې کار وکړې ما یو دوه کباب او یو دوه ډوډۍ راوړې. شابه یې دا وایي بچې ده هغه شابه دا چرخسي نه راغلې نه زه خو داسې صفتونو په شانې کاډه له جوړه اوسه ما ته وګوره په دې وجه کباب زیات خوري ځه مخکې ټیک ته وستایي ورو ورو کېږي کیجاوي ورو کېږي څنګه ته وستایي دا وایي دا تو کباب او دوه روټۍ دا وایي ورکه سبا ورکه دا نومبر یې نوړی نه ده دا د ده پرې خپل لاس کوم طرف ځای کوي څنګه دی ولې ګرم ډېر خوند دی وکړو. ay da narubia wale Katakan yo gawin na kana. Pada mana mo tapago ko? pachasi pinan Pachasi ba natin ng jalaga? ya wasara udashi ne mudo hotel mo da ki khawa ya Alis mo mara ko. wa alaikum salam fiya ya akhi malik se fir kabab wali dor hotel hada او تسكي كنيدا نا Mari yo kababo. O se kababo pang daga ki مالا ملك se base ankir mukir sadi yo kabab wo hotel tukhri sir badal malik se abla ban kam da Da, dia kamu sak mun garo. sakila da as sharam ne man ya ni wani malik se malik to ni wani بريد انا خبر يا ملك بعدين خسرين لما كان خسر مكان لذيذ كل اسمه كباب ولا فن بقى نعم ده دي كل فرق فيه شافر كده انت بالخكاوه شاب على ده كم كم دي خوني فقخره ايه ناس كان كده توصل روته مقرا كده ده ورا سبور كباب ولا ولا فقخره اختشي فتك من ذكر دي مالك سيده ولا تاوان مركه برا هذا فرح او ده تو كده ده مالك سيبسي Da, da goro. روري يا الله زماري تاتا فتو بودو مالك سيب خوش آزارني او تانا غدر انا مستاجي Kabab wala ka body to tum kabab diha kana yo. Ke pan deu ko yo. Zara nan na pindal la so de ma kitulu mataru jabi tayo. Ha, altara mali kababi bi na beli kababi yo. Da kana je kumi mun gatal la kasam yo. Au 15 kilo kabab am te khole bi yo. Au watu zo rupiah na ngi zade ma yo. Ya to yo. Yo nin tu bi te pau yo. Sergio كده اللي سكت نصوص كما يا كباب ده شيء شوي يوصل يا رول لك شباب وكده زكنا يا بانجي خرج انت انا تو لا استعمل كوري خنداي كيجي ها ولا سجل دي نسيت أن خداي فقاخر تقدم نكينا بكباب بدرونا في تاوي ده يا جماعه لو استاك تصرف لا تشرب وسي واما نخليكم نا كتان لو تفوت تجري غلو كي روتي دا تيجي كنا يدا اسراجي الجلاس ده قول خير كان خمولك ممكن يبي بتلوزين ولا شيء بتلوزين Ya ahora reina la mucha se puede أنا وجي خبروك يا جي خبروك ألو وعليكم السلام شپږ کیلو کباب زموږ دکان د چینی روډ ته مخامخ اسپندیار کباب ولا تاسو کا پتا کله مونږ دی دي دا څه کباب په تیار کوم چې کو ته په وسره خوري
اوس پیسې وباسه د څه پیسې د کبابو پیسې د کباب چا خوړلې ما خپل روټۍ خوړلې دي بي سره نه دا کباب ته چا دي دا کباب ساري دا ګونې د چا دي دا هم ساري چې کباب یې خو پیسې راکوه دا بي خو څوک پیسې نه لري دا خو تاسو راټول باندې کړی دا په قلار بازار سره د ما څه کامي ته ما له خوا نه راځي د کریمه خطا نیولې ده کاوه پس سکي اوسکی هغه لیمبو به جواب مخکې سکینه راځه ته باندې کاوه باندې کاوه باندې کوم څه ته نه شونډې پرې کومه نه څه جوړ کړی څه کوچې کې مو استاد را خبره دار ودا په کولمو لرو پاتہ استاد ته پوسټ کړه خله مو وځه دوه غترالي تا بیندا تیچو سیر وځه کنه به خو څه پیسې نه لري بین پیسې نه ځکه چې کړي خو اکی پیسې خو سره ځه ام چې سرمن نه پاکو بازی کنه نو ما سره نشته بازار دی وای مو جوړوا وای مستاج چې مو دا څه کار وکړي کنه د ملک څخه بوجري ته برا سره دي آی تر سره پیسې نه کومه څه چې پیسې نه دا پیسې به تاسو کومل انا تو وایا شنیک په دوجره کې دیو کنه او بالکل دوجره کې بھئی ملک صاحب ملک صاحب هم دیو خانم دیو خانم دیو ملک صاحب راځه ما پاسې دا چې ما السلام علیکم خان جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا راته وایا چې تا دا لیونی کباب ولسره پاره لګل دلته وته سو یو سی ودا او شپږ کیلو روټه راکو دوه کباب نو روټه نه و او دا تش کباب را پسنه نو د سره خلاصي نو د سره خلاصي وي بیا وي امینه ته چې پرې بازار راځي نو دا شلو ته نور کې روټې نه وي چې تاسو روټې راغشتې ما غم کار نه کوم او نو پښپېری کې بسي خدای ته ته بنډه څه چلو کو بنگلې مې وړي بي او بازار کې سره اړو نه خونه یو ستانه پکې نو نه کنه بنگلې ځان کې چا په بنگلې وسو ګولې خلک یې وځي یو بیا 2000 روپیا په لوکړه دا کنه په 2000 خو خدای دې سره خلاص کړو ته مو امینه نو ما خو چې بتاله دا درکن تا په مال 2000 روپیا وروړي نو دا 2000 روپیا اسه پکېګه ما پکې کوم بول نه یو بنگلې چې کوم دی ډومبیا چې کله راولګي د خلک یو 300 روپیا کیلو ویو اوس پسو دیو اوس په 500 روپیا 2 کیلو دنیا مې خو څنګه په بازار کې راته دم نو په 100 روپیا کیلو په 100 روپیا کیلو او چې تا ته شو نو تا ته بس مړه خو دا ماغه قسمت ا بنگلې نه بیا وته نه تورای په 100 روپیا کیلو باندې یو چې ته مې لکه توراو کا نو تا وینې بنگلې خريو بل کله به کوم دی کډوان کوم هغه نه ملک صاحب کې ډیر خنر 1000 روپیا خو دوه علم دي دا بس چې ته دونه قابل وي کنه ته خو دې هم کو ډب دل کوم اصل 302 کو دی پرانا روز باندې را دي خو خرچ دغه شی ویني ها خزه او سچې مې سترړی کیږي اس طرح مړ کیږي په دا مالا تکو دې کې خو سګواړ نه کنه نه نه بدا ستا شوې دا ما ته دا 2 روپیا بس اغشتي ما ته پته شرم خشیره کو چې چا کی وی خزه ورشه السلام علیکم السلام علیکم ملک صاحب 2000 روپیا خو راوستي زرو او دې شته چې په 200 روپو ګرانه ته په کښې چپس هم ګرانه راځه خدای زه ما زر بي مې راکړې بین نه کړه بیا مردوم به تاوان دی را کړی دی کنه په ته زمانه وروړي نو د سړي بچي باندې مکه پرېږده نه استاد یو خبره ته کوم تاسو شه کو د ملک ته بوځه کې فیصله کېده کنه ما کېده نشته دې راکړي در کومه مرما راپټي نه خورا بیا غټې سما وا دا د وسوایو یار نه وای شکر په واسه ها تو تي شابه زو تا ته 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 ښکار ما غزوله خورا زو خورا یاره نه خورم ان والا ذلیل شیخ چې موږ راشي نو ټول باسه بیا په یو شان دا څه نه کنه نه دا سره ولا نو دا څه دی نو خدای دې دا کومتي ګوتې خوري کا دا آسان کار دی بس دا او بین دا کاګه او بس کوټه نه نوځه په ډوړې خوړې په ډوډۍ نه خوړل خو د موږ د وتر درې کیلو بین راکړي بیرو سینجی خو نه څنګه خبر ها ودرځه تاسو خدای ذلیل کا تاسو د ما خوړلې نو
چې بیا هم دا لانجه سم ما پسې راوسته څه دلیل؟ کېږم ملکه بس خبرې به وستو خدای سړی برابر کړه دا دوی سوي ملک صاحب دا فیصله به لا نن کې دومره تاوان یې راکړی دی که نه یو چې دلته راشي یو خو درکه چې ځکه په ملک صاحب پیمان چې خپلې ډوډۍ مې خوړلې ده او ته خبرې ته پرېږدې د څه زر روپۍ دا څه کار دی ملک صاحب د ده نن دویم ارواز ده مونږ د کړي خواله راځي او یو شان بیل به راښکو ورسره دوه روټۍ خوړلې دي خړې ده به پوزه نه راکاږه ما ما خپله پوزه ده کباب یې ورسره خوړلي دي نه خلک په بیم باندې تاو بینه راښکلي داسې کار دی ملک صاحب دی به سهار راغی نوڼی به یې واغېږو د بین نه به یې تاو کړه او بیا خوړه چې ښه به مور شو بیا به لاړ تاسو ما ته دلته تاسو خدای د سر اخلاص کړه داسې فیصله را اوس ظالمانو دا تاسو پړانګ راته لاړ شو دا فیصله و دې مار خو دوی کو تاسو ته روغ را دا څه کار دی ملک صاحب خبر کېږم د پړانګ ډېر پښتانه خلک دي او دوی ملکي کړې ده خو پسه چا کړې او تا ټول به ډېرانو فیصلې کړي دا فیصله به هم پرېږدم یې نه دا خبره مې ور دا فیصله خو در کومه په آینده لپاره ما پسې ور داسې سپکې ډېرې فیصلې بالکل ملک صاحب چپ چپ شاګرده ملک صاحب زموږ به هره فیصله کې کوم به خو داسې نه ښه در بیم پکې ما نه ولیدلې دې کې به د خرو راځي د اسپو پکې راځي د میلو پکې راځي د ډېران پکې راځي دا څه خبرې دي؟ د بیره دی بازار نه ښځه بس پرېږده دا راته ووایه بس پرېږده دا راته ووایه استاده ګلجانه چې تا د کبابو بوی راښکلی دی نو تا خدای د سر اخلاص کا تا سره پیسې نه وې چې تا را کباب بوی راښکه د جماعت د پیسې وې ما دې خو د پیسې راخلي دې ته مې دې خبر را مې راولېګا نو بیا تا خدای د سر اخلاص کې چرته درنو خلکو پسې به ورغلي وې نو کېدای شي کباب یې درکړو تا خو دواړه هغه کمینه دي هغه اوږې تږي دي چې دوی خو په دغه بوی باندې پیسې له ماره دلته ما پسې راللو یا ته څنګه ښکاري یاره یو خبره ده کوم استادي ویم د وزن نه دروند دی خو دا ملک هم د خوی نه ډېر سپک دې خو راشئ دا راته اوس ووایه تاسو څه غواړئ بیا چې داسې کار دی که نه دوه ورځې شوې او دوه ځای بین اخکرې 1000 روپۍ هم کېږي بس ښه 1000 روپۍ کېږي 500 روپۍ روشوه جي ښه خلکه دوه ورځې به 1000 روپۍ شي ښه نو بس به ټیک وای دا سنجي وسو خیر اوس دا ګلجانه ته غلې ودرېږه بس ته جوړ مانې څوک د دې بوی راکاته نه نو بس را که نه 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 بوی ته خو راکاته دا څه محسوس شو ستا لکه یاره هم ډېره ته مې داسې سکون میلاو شو که نه چې دا سوزني کاغذ ووینم په ما کې چل کېږي دې خو راشي راشي دې اسمې مې خبره شه راکه نه دا د دې بوی راکه دا څه محسوس کړې هم زما د داسې محسوس وه که نه لکه په زوړ رباب چې نوي تارونه راکړي نو بس بیا خو فیصله وشوه مطلب مطلب دا چې ده د کبابو بوی راښکه او تاسو د لوټ بیل نه ښکه